سلام، وقت شما بخیر. مشترک با قاری ایساق محمدی. سلام، وقت ما بخیر. خاغلی محمدی. خاغلی محمدی د طالبانو کوم کارونه چې دا فعلا کوي د اسلام چارچاکټ دي، لکه مثال بندیزونه د مکتبو د ښوونځیو تر اوسه پورې نه دي پرځي. تاسو فکر کوئ دا په اسلام کې دا شیان نشته دي؟ سلامونه احترامات تاسو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. ما مخکې هم په ځینو مصاحبو کې ویلي وو، بیا هم وایم چې طالبان د قرآن عظیم الشان د اولین آیت چې په لومړي ځل جبرائیل حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته تشریف راوړی، اولین ځل یې ورته فرمایلي د الله فرمان چې ورته راوړی اقرأ بسم ربک الذي خلق. دغه اقرأ چې یعنې ولوله په لوستلو کې زموږ تاسې خیر، پرمختګ، عزت او هر څه پکې نغښتي دي. طالبانو دا نادیده نیولی او د دې سره یې مخالفت ښکاره کړی ده په خاطر د دې چې که چېرته د افغانستان خلک ولولي د دو ذهن او فکر هر څه جوړ شي، یا د دې خلکو په هغه طریقې چې دو څنګه غواړي زموږ خلک داسې یو قسم بندیوان وساتي یا د خپل امر لاندې وساتي او هر څه چې دو ورته وایي هغه ته د قرآن یا حدیث یا د شریعت و اسلام نسبت ورکړي، بیا چې خلک خپله ولولي بیا د دې خلکو دغه ځینې د اسلام نه بهر شیان دا بیا خلکو ته د منلو ول نه وي. په دې خاطر دوی د اقرأ سره مخالفت لري او کله هم چې دوی سره مو مخامخ کیږو ورته وایي چې تاسې ولې مثلا د اسلام د دغه اولین آیت د قرآن عظیم شان چې اقرأ مخالفت کوي، د دوی هم دا خبره ده چې موږ د طالبانو امیر المؤمنین چې دوی ورته وایي ملا هیبت خان د هغه امر ثاني ته منتظر یو، در حال چې د شریعت او د قرآن له مخې که موږ وګورو کله چې الله او د الله رسول یو پریکړه او فیصله وکړي، بیا د الله او د الله د رسول په پریکړه باندې هیڅ مؤمن مسلمان او هیڅ مؤمنه ښځه او نارینه هغه د دې حق نه لري چې بیا امر ثاني ته خبره پرېږدي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. دلته دا 2 کاله څه کم 2 کاله کېږي چې د افغانستان خلک د تحصیل او د زده کړو د مکتب او ښوونځي نه محروم کړي دي. دا د قرآن د شریعت د اسلام د الله د اقرأ د آیت مخالف عمل ده. هیڅ حق نه لري ملا هیبت خان چې امر ثاني ته خلک منتظر کړي او هیڅوک هم مکلف نه دي چې ملا هیبت خان په دغه امر کې دغه اطاعت او تابعداري وکړي. چون خپل ملا هیبت خان یو مشکوک انسان ده، تر اوسه هیڅ چا نه لیدلی، نه یې پیژني او شتون هم یقیني نه ده 100% او زموږ دپاره خو بدون شک چې شتون نه لري. نو دا د افغانستان د مسلمان ولس سره دا یو ظلم ده، انتهایی ظلم ده چې د هغه څه نه محروموي چې الله ورته امر کوي او الله ورته اجازه ورکوي. نو داسې فعلا د دو په دا کړنو کې ما داسې کار نه ده کتلی چې زه زموږ حاصل شي او موږ په باندې دا فکر وکړو چې طالبانو دغه کړنه د قرآن سره برابر ده یا د حدیث سره برابر ده. تر کوم ځای پورې چې موږ کتلي د طالبانو کړنې فقط پکې خودخواهي ده، فقط پکې هغه څه ده چې د دو هر ظلم، هر ناروا، د دو هر کبر او هر غرور ته د افغانستان ولس ډیر مظلومانه د عاجزۍ سر ټیټ کی او د دوی هر څه چې دوی وایي هغه خلک سمعنا واطعنا وایي چې موږ واورید او اطاعت کوو، هغه خلکو سره ومني. متاسفانه کوم څه چې د اسلام مقدس او مبارک دین وایي، کوم څه چې په قرآن او په حدیث کې راغلي، هم د طالبانو په کړنو کې نه وینو. د اسلام دین د عدالت او ورورولۍ، د پرمختګ، د ترقۍ، د لوستلو، د لیکلو، د تشویق، د نزدېکت او د تقرب دین ده. متاسفانه چې طالبانو بدبختانه ډېر غلط استفاده نه کوي او خپل هر ظلم و ناروا ته د اسلام د مقدس دین نسبت ورکوي چې دا پاینده کې ډېر زیاد خطرناک ده. ما مشکل شخصی با هیچ کسی نداریم، مشکل شخصی با هیچ گروه سیاسی، با هیچ فردی از افغانستان نداریم. محبت ما با کسی به خاطر افغانستان است و دشمنی ما، نفرت ما با کسی به خاطر افغانستان است. آقای سرخپوستی کسی بود که یک وقت ماهایی که در کشورهای بیرون زندگی میکنیم متهم میکردن با فحشا و با عیاشی، فحاشی، شرابخوری اتهام بسته میکردن، در حالی که ما در کشورهای بیرون هستیم به خاطر افغانستان یک سرمایه هستند. تمام مسافرای ما که هستند زحمت میکشن، کار میکنن، 12 13 15 ساعت کار میکنن، هر چیزی که به دست میارن به وطن
رفتن روان میکنن، فامیل هایشان آرام است. از امی رزقی که در اینجا جوانای ما کمایی میکنه، اونا هم در اونجا آرام و راحت زندگی میکنن، حتی به فامیل های نزدیکشان کمک میکنن، به همسایه و چهار اطراف و کمک میکنه. امو ضرب المثل که ما شما میکنیم اگر سر تو بباره سر ما بچکه، بینمی قسم حتی به همسایه خیرشان میرسه. این جوانایی که در مسافر هستن قابل قدر هستن، ولی که متاسفانه و بدبختانه که اونا متهم میکردن اینا همه را به فحشا و منکرات و شرابخوری. خداوند خودشان میگه چه کاری هغه بریبه کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چیرته ستا به د کوهی په غاړه لار شي. آخر خداوند خودشان به یک حالتی آورد که رفتن بالای یک خواهر همه ما شما به نام الهه به خانه اونا رفتن. نمیفهم که در بینشان چی بود و چی نبود و اونا او خواهر خودشان اقرار کردن که تحت شکنجه قاری سعید که در او وقت پاور داشت، زور داشت، تفنگ داشت، بادیگارد داشت، به زور تفنگ به خانه یک خواهر افغان رفتن و در اونجا مثلا اونا را لط و کوب کردن و که اونا بعضی از اعضای بدن خود نشان دادن که سیاه و کبود گشته بود و بالاخره خوا هم انسان هستند در حالت احساسات و عصبانی یک بیل گرفته بودن. و اما اصطلاح عام وطنی براتان میگم که تو تشریفاتیش ما نمیخوایم بگویم که همو بیل نمی کنش زد و نمو را ما بیلچه میگیم دیگه و نمو تا بال برش مانده. هر وقتی که پوست هم میکنه ما بعد از امو که موبیدور ما دیدیم و اینا را از وظیفه برکنار کردن، خانه نشین کردن، ما فکر کردیم که اگه اینا ایمان، غیرت، وجدان، افغانیت یا پشتونولی یا هر چیزی که داشته باشه دیگه آرام و راحت تا خانهش میشینه، بر روی صفحات مجازی و تلویزیون میدیا دیگه نخواهد آمدن. ولی متاسفانه اونا هیچ اصلا شرم و حیایی ندارن، هنوز هم میایند میجای تو گفتار میکنن، فکر میکنین که فقط چی است، سکندر مقدونی است و یا سقرات است و گپای میزن افلاطون است که اصلا هیچ شرم و حیا نیست. ولیکن بهتر بود برایش که قرار خانه میشیش. تا هنوز هم مخواهر ما شما که به نام الهه بود گم است و گفته میشه که در زندان اینا تا هنوز هم زندانی است. در زندان شخصی او را نگاه کرده بود، حتی در گلبار سنتر هم یک زندان برای شخصی جور کرده بود، اوجا او را نگاه کرده بود. تا امروز تو یک جواب قناعت بخش به ملت افغانستان ندادن که ما قبول کنیم که واقعا او دختر به ناحق بوده و قاری سعید به حق بوده. نه، همیشه هر ملای دیگری که آمد و پشتوانی کردن از قاری سعید خوسی را گرفتن مشابه کردن با حضرت یوسف علیه السلام و او دختر را متهم کردن. نه سارنوالی در اوجه تحقیق کرد، نه محکمه بود، نه پلیس بود، نه هیچ. هر چیزی که با اینا میکنن با اینا جواز داره. امروز در نظام طالبانی که فعلا در افغانستان حاکم هستند برای اینا برای خود شرابخوری را جواز میتن، برای اینا بیادبی، مافل، واتدکاری، زناکاری، فحاشی، عیاشی، به خانه مردم هجوم بردن، به خانه مردم داخل شدن، همه چیز به اینا به نزد خودشان جایز است. ولیکن یک کسی دیگه بیچاره که اوجا بره از سر کدام کراچی یک دو دانه بانجانو میره یک کسی اگر دزدی بکنه و اونا را میارن در محضر عام در چمن حضوری و یا در چمن لوگر اونا را مجازات میکنه. باز اینا نام میمونه که عدالت عمری و عدالت اسلامی و عدالت شرعی و خودشان اگر به شراب گیر شدن آزاد میگردن، اگر به حالت رقص و پایکوبی و شرابخوری و عیاشی فحاشی گیر شدن آزاد میگردن. قاری سعید خوستی آزاد میگرده. او کسی که در قندار در حالت لواطت گیر شد نه تنها که آزاد شد بلکه یک قسمی از او استقبال کردن، او را بدرگه کردن که به او قسم استقبال ما از کسی تا ندیده بودیم که 4-5 ساعت موتر پشت سر و پیشوری و فایر هوایی. ما فکر کنیم که کدام قهرمانشان از زندان ها شده دیگه. قاری سعید هم بیلچه از اموج شروع شده که دیگه تا بال ما میگیم برش که او بچارم در خانه بیشی پشت دیگه پا دیگه نگرد، تو دیگه با سیاست غرض نیست، چون یک دفعه در سیاست که بدنام شده دیگه. اما یک ضرب المثل عربی است که میگم من سکت سالم، کسی که ساکت مان سالم مان، ساکت بمان که سالم بمانی. ولیکن اونا شرم ندارن، روز میاین به جایی که از مردم معذرت بخواین هنوز هم استدلال میکنن و تمام ظلم و ناروا و فحشا و هر ناروای خود نسبت به اسلام میتن. متاسفانه. آقای محمدی، شما چند بار در نشست رهبر جبهه مقاومت بودین و در جبهه مقاومت حمایت میکنید یا نه؟ ما چند بار نبودیم، ما یک بار روبرو شدیم در اتریش و در اونجا با هم نشست داشتیم، چون ما هم دعوت شده بودیم اونا هم دعوت شده بودن
جنبش هم دعوت شده بودن. از طرف جنبش هم آقای زکی بودن، از طریق آنلاین و از آقای محقق هم بودن و گروه ها و تنظیم های دیگری هم بودن. ما هم دعوت بودیم، در اوج ما صحبت کردیم. همه ما افغان هستیم، سر یک میز شستیم، راجع به مشکلات افغانستان، راجع به مشکلات ملت افغانستان صحبت کردیم و هر کس نظر خود گفته. دیگه در اونجا جای پشتوانی نیست که مثلا یک کسی از ما پشتوانی کنه یا ما از یک کسی پشتوانی کنم. فقط اینقدر میگم که فعلا هر کسی که به خاطر نجات ملت افغانستان فکر میکنه و کار میکنه، ما بهتر است که پایش نزنیم. هر کسی که در فکر همین افغانستان که از ما شما است فکر میکنه قابل قدر هستند. آقای محمدی، آیا پاکستان یک کشور دوست است در شرایط کنونی که طالبان حاکم هستند؟ از روزی که پاکستان جور شده همیشه به مردم ما فریب داده، خود دوست معرفی کرده، ولیکن تا بال ما خیری از دوستی پاکستان جز شر ندیدیم. فقط ما شر دیدیم، هیچگاه خیری از پاکستان به مردم افغانستان نرسیده. تباهی افغانستان، بربادی افغانستان از پاکستان شده و تأسیس دو کشور که بر اساس مذهب شده، کشور اسرائیل و بر اساس مذهب یهودیت و کشور پاکستان بر اساس دین مبین اسلام. پاکستان به دین مبین اسلام اصلا هیچ ربطی نداره، فقط یک خاک به چشم مردم انداختن است یا مردم بازی دادن است. و بعد از اینکه 14 اگست 1947 پاکستان جور شده، یک ماه بعد مدرسه یک کوره خټک جور شده که بعد از او هزاران مدرسه دیگه از اینجا مثلا رهبری شده و از اینجا جور شده و فعلا شما میبینید افغانستان کم هر روز مدارس پاکستانی و پنجابی بیشتر و زیادتر میشه تا که مثلا در این منطقه به افراطیت بیشتر و زیادتر کار بکنه. و مو پلانی که انگلیس ها داشت که پاکستان تاسیس کردن و مو پلانی که داشتن که مدرسه کوره خټک تاسیس کردن و میخواستن از این دیگه برانچ ها نمایندگی مدارس دیگه جور کنه، اما فکری که اونا کرده بودن که مثلا در 10 سال 20 سال 50 سال به کجا میرسه، از او بیشتر و زیادتر اونا موفق بودن و به موفقیت خود رسیدن. چیزی که اونا میخواستن بسیار خوب موفقانه پیش رفتن و کاری که برایش ملای مدرسه کوره خټک میکنه و خدمت هیچ کسی دیگه برایش کردن نمیتونه. پاکستان را تا بال ما دوستی پاکستان را ندیدیم. پاکستان جور شده وطن ما را تباه و برباد کرده که در رأسش انگلیس است. آقای محمدی، افغانستان به کدام مسیر روان است؟ ما په نظر باندې افغانستان فعلا د یوې کندې خواته ور روان ده، یوې کندې ته د ورغورځېدو په حالت کې ده. یو هیواد چې نورو خپلو ګاونډیو ته حتی اطمینان نسی ورکولی، د یو ښه ګاونډیتوب. تاجکستان ته نه شکایت لري، هر میاشت کې یو بیا تاجکستان ولسمشر ورباندې اظهار نظر کوي چې دلته ترورستان راوړل کیږي، دلته ترورستان روزل کیږي، دلته مثلا هغه که د نړۍ د هر کونج نه اوس فکر وکړئ د نړۍ په هر کونج کې که افراطي فکر خلک وي او د تشدد لپاره د وژنې تباهي لپاره کار کوي، یو څوک چې په خپل هیواد کې یا کسی که در کشور خود جای نداره به خاطر بودن و زندگی، طالبا به اونا آغوش خود باز کرده، دروازه را باز کرده، اوجا زندگی میکنه. تروریست و دهشتگرد هر کنج دنیا که باشه، او چی اوغور باشه، چی چیچن باشه، چی ازبک باشه، چی از هر قزاق باشه، از هر کسی که باشه، در اونجا برشان جای میته و در اونجا برشان خوب در امن زیر بیرق طالبا زندگی میکنه. نن تاجکستان ولسمشر هم شکایت لري، د ازبکستان ولسمشر هم شکایت لري، د ترکمنستان هم لري، دې طرف ته نور ګاونډیان هم لري. موږ ته پکار دا ده چې موږ بهترین او ښه روابط او اطمینان د ښه روابط د ګاونډیانو سره ولرو او هغو ته ښه اطمینان ورکړو تر څو موږ تاسو ښه ګاونډیان وو، زموږ له خوا نه تاسو ته هېڅکله شر نه در رسېږي. وخت چې ګاونډیان زموږ سره ښه هغه ونه لري، زموږ د ښه د خیر او د ښه ګاونډیتوب تمه ونه لري، نو نړیوال به موږ څنګه په رسمیت وپېژني؟ نړیوال خو وایي چې په نړیواله ډیپلوماسۍ کې یو څه راکړه یو څه واخله. دا خو ټوله نړۍ ډیپلوماسي بزنس ده. ته به د خیر هغو ته رسوي، هغو به خیر تا ته رسوي. که ته دلته په افغانستان کې لیتیم او یورانیم او یاقوت او زمرود لري، هلته هغه خلک څوک به تیل لري، څوک به ټکنالوژي لري، یو څه به ورکوي یو څه به ترېنه اخلي. همدغه د دنیا ژوند په همدې طریقې سره مخ ته ځي. په دې طریقې سره خو نه کېږي چې دا کوم طریقې سره طالبان دي چې بغیر د دې نه چې د هر هیواد
خفا او ناراض او تروریست او متشدد دلته راسي تا د ځان سره ساتلی او د هغو سره هیڅ کوم قسم پروتوکل نه لري، تعهد نه لري، ډیپلوماسي نه لري، د هغو هغه قانون ته، د هغوی هغه نورو مذاهبو ته، د هغو د هیواد خپل داخلي قانون ته، ډیپلوماسۍ ته، نړیوال قانون ته هیڅ کوم احترام نه لري، ارزښت ورته نه ورکوي، نو څنګه به تا خلک په رسمیت وپېژني؟ نو څنګه به افغانستان د خیر خواته لاړ شي؟ نو خو دې نه معلومیږي د افغانستان د یو کندې خواته وړی 2 کاله چې په یو هیواد کې مکاتب بند وي، 2 کاله چې په یو هیواد کې د یوې ټولنې د یو ټولنې نیم قشر، نیم نفوس چې هغه زموږ او تاسو خویندې دي، میندې دي، د دې ټولنې نه یوازې دا که زه وایم چې نیم 50% بلکې کېدای شي 60% به تشکیلوي. ولې په افغانستان کې د خویندو نفوس هم ډېر ده، بل موږ په ځوانانو کې ډېر ځوانان مو شهیدان سول، څوک په اردو کې، څوک په پولیسو کې، څوک د دولت په نورو، څوک همداسې بېګناه په لاره کې روانو شهیدان سوي دي، څه ځوانان مو لاړل پردي هېوادونو ته کډوال سول. نو دلته نسبت نارینه‌و ته د ښځینه‌و نفوس ډېر ده. دغه ډېر نفوس ته چې ته د تعلیم او د زده کړې او د کار اجازه نه ورکوې، نو دا هېواد کوم طرف ته ځي؟ اوس په یو کور کې 2 کسه کار کوي، د 2 کسانو معاش راځي، او زما په کور کې زه یوازې کار کوم، یوازې د ما معاش راځي، خو معلومه ده چې تاسې 2 کسه کار کوئ، د تا اقتصاد په نسبت ماته قوي وي. نو په یو کور کې که ښځه او نر دواړه کار کوي، او په یو اسلامي هیواد کې لکه افغانستان، ولې په داسې یو هیواد کې د خویندو دپاره د تعلیم او د کار اجازه نه وي؟ ولې د ورته خطر وي؟ وخت چې موږ وایو موږ افغانان یو، مسلمانان یو، غیرتي یو، د خپل خویندو میندو عزت ساتو، نو بیا دا خوف او ویره او ډار په کوم ځای کې پرته ده؟ ولې بیا اجازه نه ورته ورکول کېږي؟ وخت چې 60% دلته یو نفوس یا 50% یې ونیسئ، د کار اجازه ونه لري، دا هیواد آیا د پرمختګ خواته روان ده؟ آیا دا هیواد راپورته کېږي؟ وخت چې موږ په خویندو کې ډاکټران یې ونه لرو، معلمان یې ونه لرو، استادان یې ونه لرو، انجینران یې ونه لرو، دا زموږ داخلي کورونو دغه فضا، د ښکلا، د ښایست څوک جوړوي؟ په هر کور کې مور وي، په هر کور کې میرمن وي، دا خو ښځې جوړوي. نو چې ته دغه 50% ته منفي کوې، پاتې کېږي 50%. بیا 50% نارینه‌و کې ځینو ته فراریان وایي، ځینو ته غلامان وایي، ځینې وروره وهې ټکوي، د کار اجازه هغو ته هم نه ورکوي. نو پاتې 1% طالب سو، نو 1% طالب به څه شی وکړي؟ چې نه پکې ډاکټر وي، نه پکې انجینر وي، نه پکې حقوقدان وي، نه پکې پیلوټ وي، نه پکې وروره، نه پکې اهل او پروفیشنل خلک هم پکې نه وي، مجرب کار. نو اوس چې تا د هیواد وزیر د مخابراتو ملاسي، مسجد کې امام نسته، امام تللی وزیر د مخابراتو سوی ده، چې ستا د هیواد د آب و برق، د اوبو، د انرژۍ وزیر د ملایي، چې ستا د هیواد ډیپلوماسي په ملا په لاس کې وي، چې ستا د هیواد ادارات ټول د ملا په لاس کې وي، نو دا هیواد کوم خواته روان ده؟ خو واضح خبره ده، ټولو ته دا معلومه ده لکه لمر غوندې چې دا هیواد د یو کندې، د یو تباه کننده کندې خواته روان ده. متاسفانه فعلا پکې داسې څه موږ نه وینو چې په دا 2 کاله کې د طالبانو داسې یو کار کړی وي چې حد اقل زموږ د افغانستان د ولس لږ تسکین وشي. که چېرته طالب بار بار په خلکو باندې دا احسان کوي چې موږ امنیت راوستلی، دا امنیت چا خراب کړی وو؟ پلونه چا لوځول؟ ښوونځي او روغتونونه چا لوځول؟ وژنې چا کولې؟ د مامورینو کاسټر موټر ته بمونه چا ایښودل؟ په جومات کې محراب او منبر چا والوځوه؟ د قرآن عظیم شان په منځ کې بمونه چا کېښوده؟ دا امنیت خو طالبانو خراب کړی وو. اوس یې ولې نور خلک نشي خرابولی؟ ولې اوس که موږ د پخواني نظام که پولیس یو او که اردو یو، موږ د طالب غوندې وحشت نشو کولی. ولې؟ موږ باندې افغانستان ګران ده، موږ نه پوله لوځوی سو، نه جومات لوځوی سو، نه ښوونځی او روغتون لوځوی سو، نه محراب او منبر لوځولی سو، نه په قرآن کې منډې ایښودی سو، او نه د انسان وینه تورولی سو په ناحقه باندې. نو طالب دغه ټول وحشتونه وکړه 20 کاله سره په دې خاطر چې دی قدرت ته ورسیږي. نن دی قدرت ته رسېدلی ده. تاسې په د ټولنیزو رسنیو کې ګورئ، حتی د طالبانو خپل هغه ملاتړي، د دوی طالبان نن شکایتونه کوي. هغه مشر چې پخوا د ده سره ناسته درلوده، نن خپله طالب د خپل مشر سره حتی ټلیفوني رابطه نشي نیولی. هغه دومره په نیشو، په تماشو، په مزو او په چرچو، په وهلو، په فساد کې وروره ښکېل ده چې هغه اصلا نن د دو تر ټولو لوی خدمت افغانستان ته څه شی ده په دا 2 کالو کې چې کړي دي؟ که د چا یوه ښځه وه 2 یې وکړه، که 2 یې وه 3 یې وکړه، که 3 یې وه 4 یې وکړه، فقط ودونه وکړه، کور واخله
اپارتمان واخله، پیسې دلته ووهه او لاړ شه اسلام آباد کې پلاټ واخله. د افغانستان په لیتیم او یورانیم آیا په دې چور نه شروع کړی؟ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نو ویلي چې موږ یوازې د ډبرو سکرو نه 2 میلیارډه فایده په 2022 کې کړې ده. نو چې پاکستان 2 میلیارډه د یوازې د سکرو نه فایده کړې، د یاقوتو، زمرودو، بیروج، د لیتیم یورانیم نه څومره کړی؟ تاسو خو ژورنالیست یاست، خبرنګار یاست، تاسو ته بهتره معلومات کیږي، تاسو ډیر زمونږ معلومات لري په د میډیا کې. آیا هغه ټریلر او هغه ترانسپورت غټ لاري موټر به مولیدلی وي چې د تورخم په دروازه کې درولي وای دا د لیتیم نه ډک ده، بغیر د کوم پختنې او ګیګن او کنټرول او حساب کتاب؟ دا خو هغه وای مش نمونه خروار است. خو یک نمونهش بود که در اونجا گرفته شد. دا اوس په پنشیر کې په 60 کیلومتري کې د زمرد او معادن ته خپل پنشیران نشي نزدیک کېدلی، ولې په داخل کې ته پنجابیان کار کوي. تاسو ته په یاد وي چې طالبانو خپل ویلې چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر رادار د پیښور نه کنټرولېږي. دا هیواد کوم خواته روان ده؟ وخت چې ستا ټیلی کمیونیکیشن، ستا وزارت مخابرات، وخت چې ستا ټلیفون کنټرول وي، ستا موبایل کنټرول وي، وخت چې ته په لاره کې روان وي او یو څوک راځي او تا ته وایي چې دا جیب کې د موبایل راکړه دا راته خلاص کړه، چې نه خلاصوي وحید ټکوي دی. وخت چې ستا د موبایل کوډ یو عادي او معمولی طالب خلاصوي او ستا شخصي حریم داخليږي، خو د دوی هم ټول شخصي حریم د پاکستان د ناظرانو د سترګو لاندې ده. هیڅ شی د پرایویسي په نامه باندې دا اوس نشته ده. هر څه د پاکستان ته دغه سیخي لکه زما او ستا دغه لاس او دغه ورغوی لکه زه تش یو بل تخکارو داسې هر څه زموږ پاکستان تخکاریږي. نو دا وطن کومې خواته روان ده؟ دا وطن د تباهۍ خواته روان ده، بربادۍ خواته روان ده، تبعیض انتها ته رسېدلی، تعصب او تبعیض قومي، سمتي، مذهبي اوج ته رسېدلی. حتی موږ د ځینې ځوانان ګورو چې په احساساتو کې راځي متعصبانه لیکنې کوي، تبعیض له مخې لیکنې کوي. زه ورته ورځم پرایویت کوم چې وروره اینمی نوشته که از روی تبعیض باشه کدام درد ملت دوا کرده میتونه. ما فعلا ضرورت داریم که متفق شویم، متحد شویم، یک قوت شویم. ما که طالب به اتفاق و اتحاد و به قوت نزنیم. اگر تو بگویی که من تاجک هستم و ما بگوییم که من پشتون هستم و او بگویه که هزاره است و دیگه بگویه که ازبک است، پس نه تو هستی نه من هستم نه او است و نه او است. بیاین برادرها از دایره قومی فراتر فکر کنیم، کل ما یک ملت شویم. عزت افغانستان عزت همه ماست. ذلت افغانستان ذلت همه ماست که همه دید. همیال فعلا ما میبینیم زمونږ کدرونه، فکرونه، مغزونه، علمونه ټول د دې هیواد نه د خلکو کډوالۍ ته او فرار ته وروره اړوېستل. په ځای د دې چې طالب راسي د دې خلکو نه بخشش او بخښنه وغواړي، دې خلکو ته وروره د احترام سر ټیټ کړي چې راځئ مه ځئ، که تللي یاستئ بېرته راسئ هیواد جوړو. پیغور درکوي، کنځلې کوي، توهین دې کوي، تحقیر دې کوي، تر څو ته دې وطن ته رانسې او طالب تا نه ډارېږي چې دا ما نه بیا چوکۍ ونه نیسي، دا ما نه بیا وظیفه اشغال نه کړي. داسې فکر وکړئ چې د الف نه نیولې تر یا پورې مکمل وزارتونه، مکمل معینتونه، مکمل ولایات، قمانداني، نظامي، ملکي، ټول مولا 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 د طالبانو خپل یو ملاتړی تر ټولو هغه قوي ملاتړی راجګېږي. وایي دلته ملاکراسي روانه ده او د ملاکراسۍ که دا حالت دغسې روان وي وطن د تباهۍ خواته روان ده. پرون اظهارات وکړو په سبا یې ونیول شو. مبین درته ښیم یعنې وخت چې د مبین یو انتقاد ونیوکه دا خلک نشي زغملی، زما ستا زغمی شي، ما تا په وطن کې پرېښودی شي، ما تا په دې وطن کې ژوند کولی شو؟ اصلا نه. بس دلته یو استبداد روان ده، یو ظلم روان ده او هماغه دا وایي چراغ ظلم ظالم تا دم محشر اگر شب سوزد شب دیگر نمی سوزد. په دې وطن کې ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې، لاړ اخر سقوط یې وکړ. په دې وطن کې ډېر خلکو په همدې طریقې سره په بدماشۍ سره یا 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 مثلا په همدغې طریقې سره په استبداد او په ظلم او په کبر باندې نظامونه مخ ته وړي. فقط یو څو کاله د ګوتو په شمار معدود په شمار یو څو کاله اقتدار مخ ته وړی ده او بالاخره ذلیل تللی ده. موږ تاسو وګورئ زما او ستا په دا لږ عمر کې چې را شروع سو د ظاهر شاه باندې داود خان راغی، داود خان باندې ترک کې راغی، حفیظ الله امین او پسې ببرک او نجیب او همداسې پسې
صبغت الله مجاهدي او همداسې پسې رااخله او طالب راغی او څوک تر ننه پورې طالب به څنګه په دې وطن کې په ظلم او په جبر او په کبر او په استکبار او استبداد باندې شوروي ناکامه سوی ده، انګلیس ناکامه سوی ده، نو طالب به څنګه کامیاب سي د یو څو پنجابیانو مشاورینو سره یې؟ ګورئ وطن هلته جوړیږي چې کار به اهل کار ته سپاري. کار چې کله اهل کار ته وسپارل سي، اوس که ماته د مخابرات وزاره راکړي او زه د مخابرات وزارت مخ ته وړم، دا ظلم ده. زه په ټیلی کمیونیکیشن، زه په انفورمیشن ټیکنالوژي کې علم نه لرم، دا باید یو اهل کس ته وسپارل سي. ملا ډېر ښه اذان کولی سي، ډېر ښه تقریر کولی سي، ډېر ښه قرآن لوستلی سي، واخلئ وزارت حج او اوقاف مخ ته ویسئ، وزارت عدلیه مخ ته ویسئ، محکمه تاسې مخ ته ویسئ چې د قرآن او د حدیث له مخې تاسو پرېکړه او قضاوت او فیصله وکئ. خو په ډیپلوماسۍ باندې ځکه نه پوهېږئ چې په 2 کالو کې چې ټول امکانات مو په لاس کې دي، په 2 کالو کې تاسو تر اوسه یو هېواد ته قناعت ورنه کړلی شو چې تاسو په رسمیت وپېژني. یعنې د دې نه معلومیږي چې ستاسو ډیپلوماسي او ستاسو مشر ډیپلومات امیر خان متقي مکمل ناکام استئ. پس پرېږدئ وروره دا وزارت اهل خلکو ته پرېږدئ، دا وزارت اهل خلکو ته پرېږدئ. ستاسو وزارت فایده عامه کې د ټولګټو وزارت په دې کې تاسو ملایان مقرر کړي، تر اوسه نه ده کړی چې په ټول افغانستان کې په 2 کالو کې تاسو 60 کیلومتره سړک جوړ کړی. د کابل نه تر قندهار پورې مکمل سړک په بل مخ اوښتی ده. تر اوسه طالب نه ده کړی چې 10 پلونه، هغه پلونه چې طالبانو الوزولي دي، منفجر کړي دي، تر اوسه طالب ونشو کولای چې 10 پلونه تر اوسه جوړ کړي. که یې جوړ کړي وي راوړئ. یوازې په دا باندې کفایت نه کوي چې ته لاړ شې کابل په ښار کې د خلکو په سرو کې خاورې اچوي، 2-3 دانې چوکونه راواخله، رنګ وروغنې کا. حکومت په دې طریقه سره نه کیږي. لویې لارې جوړې کړئ، هوایي دهلیزونه جوړ کا، زمینی دهلیزونه جوړ کا، ډیپلوماسۍ دپاره لارې هواره کا، په بهر هیوادونو کې مسافرونو دپاره سهولتونه جوړ کا. ته حد اقل نشي کولی چې په 2 کالو کې د افغانستان ولس ته تذکره ورکړي، د افغانستان مسافرو دپاره ته پاسپورټ نشي ورکولی. دا اوس په بهر هیوادونو کې په میلیونونه افغانان اوسېږي چې کله پاسپورټ ایکسپایر شي او تاریخ یې تیر شي، طالب تمدید نشي کولی. تاسې فکر وکړئ. بیا دې هم د بهر هیوادونو کور ودانې چې هغه سټیکر مني، دومره یو سټیکر راواخلئ، د نړۍ په هیڅ کونج کې یو کمپیوټرایز پاسپورټ تمدید دپاره سټیکر باندې بیا نه تمدیدېږي، هغه به بل نوی پاسپورټ ورکول کېږي. خو دا هیوادونو د کور ودانې چې دا هم مني، که دا خلک یې ونه مني، زمونږ تاسې په میلیونونو افغانان د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه طالب یو پاسپورټ چې شی بس یو څو ورقې دي او ډېر ساده، ډېر آسان، یو خصوصي شرکت یې هم جوړولی سي. طالب پکې ناکام راغلی، نور طالب څه شی کولی سي؟ هېڅ نسي کولی. د افغانستان ټول قومونه، ټول ولسونه ترې ناراض دي. هېڅوک د انتقاد او اعتراض غږ نسي پورته کولی له ویرې او له ډاره. نو په دې طریقې سره نظام مخ ته ځي نه ځي. نظام هغه نظام مخ ته ځي چې ولسونو ته سهولتونه ورکړي، د ولس او د مقتدر او د حاکمانو ترمنځ فاصله او واټن نه وي، بلکې مینه وي، محبت وي او اخلاص وي. سپاسگزارم آقای محمدی که برای ما وقت گذاشتید.